سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. یو مشکل په موبایلانو کې سته، لکه ای څلور پنځوس موبایلان یا ای څلور دېرش او ځینې نور موبایلان هم. نو دلته یو دا مشکل دی چې دغه درې ایسیانې پرله پسې لري. یوه خو یې دا عمومي د چارج حصې ده، چې وظیفه یې د چارج و هغه بعضې شیان مربوط چې په دې پسې کېږي، نو هغه دا کنټرولوي. بس د چارج په رسېدنه کوم راځم پر دغو دوو ایسیانو بحث درته کوم. کېدای شي ډېر ورسره په مشکل کې یاست چې په دې موبایلانو کې هغه کوچنۍ لکه دغه ایسي چې ده، د او وي پي ایسي نسته پکښې هغه رقم. د دې او وي پي ایسي دغه رقم جوړه ده لکه دغه. په ډېرې ریډمي موبایلانو کې هم دغه رقم ایسي راځي. د دې طریقه څنګه ده او څنګه یې حل کړو، نن په دې ویډیو کې دا درښیم. او یو دا ایسي ده چې هغه د مقاومت ایسي ده چې وي پي ایچ برق او د 15 ولټه برق ویبوس او یو هم د بیټرۍ برق. دا چې وسوځېږي موبایل شارټ سي کار نه کوي. نو راځم د دوه سره باید څه طریقه وکړو چې کار وکړي. اولینه طریقه خو یې دا ده چې دغه د او وي پي ایسي چې ده، نو اکثره وخت دا ډېره خرابېږي. اول به شروع د دغې څخه وکړو. زه دا ځینې ایسته کوم د دې موبایل کومه طریقه چې زه ورسره کوم، تاسې هم دغه طریقه ورسره وکړئ، انشاءالله مشکلات یې حل کېږي. د چارج مشکل او د چالان مشکل، دا ټلیفون اوس شارټ دی، چالانه کېږي هم نه او چارج هم نه نیسي. دا ایسي چې وه دا مربوط په چارج پورې وه، لکه یو پیوز داسې کار کوي. که چېرې پر دې خوا باندې زور راسي دا ایسي سوځي، یا برق پر ډېر سي بیا برق قطع کوي د دې خوا څخه. دا بله ایسي هم دغسې وظیفه لري، خو صرف هغه چې ده د درې مسیره درې سره کنټرولوي، لکه وي پي ایچ او د چارج مسیر دی او د بیټرۍ دی، دا درې سره کنټرولوي. خو دا ایسي چې ده یوازې د چارج د طرف کنټرولوي. که چېرې زور په راسي دا ایسي سوځي. او دغه بله ایسي چې ده، دا ایسي به هم راپورته کړو، ولې دا اوس شارټ ده د دې موبایل ده، نو شارټ چې یې کار نه کوي. او غټ مشکل هم دا دی چې دا ایسي بله نه پیدا کېږي دا ایسي. نو د دې سره به څنګه طریقه کوو، نظم د دې چم هم درښیم. نو راځم د او وي پي د ایسي دپاره یوه بهترینه طریقه درښیم. تر جمپر سیم هغه بهتره ده طریقه چې د هغه طریقې څخه کار واخلو. دغه رقم پیوز دا تر جمپر بهتره دی، ولې که پر دې پیوز باندې ډېر زور راسي دا پیوز سوځي، خو جمپر چې دی هغه کلک نه سوځېږي. نو بهترینه طریقه یې دا ده چې د داسې پیوز څخه کار واخلو. او دا په دې ایسي کې داسې وصلوو. څنګه طریقه باندې چې زه وصلوم ښه ورته متوجه سئ. او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ درسره. ویډیو که مو خوښه سوه هغه هم لایک کړئ درسره.
اوس راځو د دې ایسي طریقه څنګه طریقه. دا ایسي په ځینې موبایلانو کې چې ځینې ویې کېږي موبایل ګل او چالانه کېږي، عیار نه راوړي. نو هغه په هغه صورت کې بیا داسې کېږي چې د دغه ایسي ځای چې دی مکمل سوځېدلی وي. په دې کې ځینې د فعالېدو پایې دي چې هغه د چارج حصې ته هم راغلي دي، سی پي یو ته هم تللي، چې کله د هغې خوا څخه دا ایسي چالانه سي بیا دغه برق دا راپرېږدي و دې ایسي. نو لکه په او پي ایسي کې یوه بله پایه وي، په هغه نورو او پي ایسیانو کې چې د ایسي د فعال لپاره یې هغه د سر یوه پایه چې ده د مابینځ ده. نو دا ایسي چې ده په هغه صورت کې داسې مشکل سره ټلیفون مخ سي چې دا ځای ډېر سوځېدلی وي، نو هغه پایې د مثبته سره یا د منفي سره لګېدلې بیا داسې مشکل یې هلته ټلیفون داسې احساس کوي چې مشکل شته. ځینې ټلیفونان یې چې سی پي یو داسې فکر وکړي چې یا یې ایسي نسي پیدا کولی، هغه په سی پي یو په ماډل پورې اړه لري، مثلا یا ایکسینوس کې یا میډیا ټیک او کوالکام او اس پي آر ډي په دوه هر یوې ځان ته عملکار دی فرق کوي. نو که چیرې سی پي یو داسې احساس وکړي چې دلته مشکل شته، دا ځای سوځېدلی دی، بیا ټلیفون ګل چالانه کېږي. خو که چیرې داسې نه وي سوځېدلی، مثلا دغسې لکه د دا ټلیفون دی چې جوړ تیار دی، سوځېدلی نه دی، بیا په دې صورت کې انشاءالله کار کوي. دا ایسي ځینې پورته کار کوي، چالانه کېږي، هر څه یې کار کوي، صرف مشکل دغه یي چې مقاومت یې لږ دی د ټلیفون ده، خو بله چاره نشته. دا ایسیان یې بیخي پیدا کېږي، نه ما خو نه دي پیدا کړي. تاسې یو چا ته در معلوم یې پیدا کړي مو بیا په کمنټ کې راته ولیکئ، ما خو نه دي پیدا کړي دا ایسیان. نو دا ایسي ځینې وکاږئ هم کار کوي بغیر د ایسي څخه، خو صرف د او پي ایسي سره دغسې طریقه وکړئ لکه دلته چې ما ورسره کړې ده. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي ملګرو. نو دغه مشکل سره خو زه ډېر مخکې اکثره مستریان یې جوابوي راغلي دي راته چې نه جوړېږي. نو ما وغوښتله چې یو ویډیو پر جوړه کړمه چې کوم ملګري نه دي ورسره بلده دا طریقې سره، هغه دا طریقې څخه کار واخلي، انشاءالله کار کوي.